د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په سر کې یادونه کیږي که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، د تازه او مهم خبرو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پرځول شوی ولسمشر اشرف غني وایي په افغانستان کې د ډاډ او ریښتینې سولې رامنځته کولو ته اړتیا ده. نوموړي د نوي کال په مناسبت په تازه خپاره کړي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې دایمي سولې او ثبات د راوستلو په موخه یوه ملي بحث ته اړتیا ده چې ټول افغانان د یوه باثباته هیواد د جوړولو لپاره پکې خپل نظریات شریک کړي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د حکومت ملي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا ده او تر هغې چې ملي مشروعیت نه وي رامنځته شوی، نړیوال مشروعیت رامنځته کېدل ګران کار دی. بلخوا قطر وایي د طالبانو اقدامات ناهیلي کوونکي دي، خو دې ډلې سره تعامل ضرور دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني د سې شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات ډیر ناهیلۍ وړ دي، خو دغه جګپوړي قطري چارواکي څرګنده کړه چې دوحه به په افغانستان کې د تغییر د راوستلو لپاره د یوازینۍ لارې په توګه تعامل ته دوام ورکړي. ښاغلي الثاني زیاته کړه دوحه له نورو اسلامي هیوادونو سره سلا مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمینه مساعده کړي. نوموړي وویل که څه هم دا په ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو ویان د سې شنبې په ورځ وویل چې د یاد سازمان یو جګپوړی هیئت کابل ته تللی څو د ښځو د حقونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق وایي د ملګرو ملتونو په دغه هیئت چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دغه سازمان د سیاسي برخې جګپوړی چارواکی خالد خیاري هم شامل دي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوي د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزي سره هم کتلي دي. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر، تر بیا ښه وخت.